سبسکرایب کړئ موسی سالار چینل په یوټیوب باندې او د غنټۍ د نشان در سره خامخا ووهئ. په نامه د هغه رب مې ابتدا ده، په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم. بیا درود په هغه لویه هستۍ وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. واجب الاحترام رحمان بنګش صاحب، ډېر زیات قابل قدر حاجي نسیم صافي صاحب، ډېر زیات محترم عبدالله صاحب، ډېر زیات محترم نزار لالا، بیخي زړه راتېر پیر ممتاز اورکزی صاحب، ډېر زیات واجب الاحترام خالد اسرت صاحب، په سټیج باندې ناستو د پښتو ادب د پښتو پښتونولۍ مشرانو، د دوبۍ کې متحده عرب امارات کې پښتنو شازلمو مشرانو کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټول نه وړاندې خو زه د عبدالله لالا ما وی چې څه به مننه نه کوم، دومره ډېرې ونازولم، خو ځکه ډېره مننه یې ځکه کوم چې دومره لوی پور دومره لوی بوټ ته زه بېرته وطن ته نشم وړی. نو د الله ډېره زیاته مننه. ممتاز اورکزی صاحب خبرې وکړي، زمونږ پیر دی، زمونږ مشر دی، مونږ ته زده کړه کوو، زمونږ استاد دی. څومره چې شاعري ستره ده، دغه شانتې شخصیت لوی دی. ما ته زه دومره نه یم، ما ته پته راوړي چې څومره خبرې وکړي. زه د نظار لالا نه هم بخښنه غواړم، هغه وایي چې مایک به څوک نه چیړي او ما ولله لاس ورولو، په ځکه مې ور لاس ورولو چې د پښتو شامله مې په سر کړي. زما قد ولې بیا وایي داسې ټیټ سر نیولی، دا شامله چې چا په سر کړي نو زه د دې شاملې لاندې ټیټ سر دا ډېر غټ ظلم دی. نو لالا زه بخښنه غواړم، دا شامله چې په کم سر نو باید چې هغه جګ وي، نو داسې زه بخښنه غواړم، په دې به خفه نه شي. یقینا زه ډېر زیات خوشحاله یم، لکه داسې خبرې کول داسې ډېر ګران کار نه دی، خو چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي، چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي، نو خود به بې اختیاره ژړېدم نو ما به څه وي. ملا چې انتخاب و د ادم نو ما به څه وي، ملا چې انتخاب و د ادم نو ما به څه وي. او رامې غې په لاسو کې غنم نو ما به څه وي. دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما به څه وي. او تاله د دنیا سره درتلم نو ما به څه وي. دا درې شعرونه مې د یو دپاره وویل چې ممتاز صاحب په دې شعر راغلی چې دا نه چې د خبرې د کولو سړی نه وم، دا نه چې د خبرې د کولو سړی نه وم، خو جانانه زه چې تا ته ودرېدم نو ما به څه وي. مننه مو کومه. د غزل استادان ناست دي، د نظمونو استادان ناست دي، دوی د مخې غزل ویل دا بېادبي ده، خو د ممتاز صاحب نه د خالد اسرت صاحب نه به مستقل صاحب هم ناست دی، هغوی نه به زه اجازه غواړم. او د ملګرو ډېرې زیاته مننه کوم، ډېر وخت مې نه خرابوم په خبرو باندې، ځکه چې استاد ډېرې خوږې خبرې وکړې، د هغې نه وروسته خبرې په کار هم نه دي. یو څو شعرونه د استاد په اجازه باندې چې په خوندونو کې خوند نشته د رنګونو نه رنګ والوت، ډېر ښه. په خوندونو کې خوند نشته د رنګونو نه رنګ والوت، وخت بدل شه د دې بعضې تصویرونو نه رنګ والوت. په خوندونو کې خوند نشته د رنګونو نه رنګ والوت، وخت بدل شه د دې بعضې تصویرونو نه رنګ والوت. ممتاز صاحب مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه، مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه، ګیر چاپېره د څه خلکو د مخونو نه رنګ والوت. مالا نوم اغستی نه دی په محفل کې ستا جانانه، ګیر چاپېره د څه خلکو د مخونو نه رنګ والوت. دا واخله دا در واخله ما په تړم اوبو وینځل، دا واخله دا در واخله ما په تړم اوبو وینځل، ما ته یاد شو خو زاړه شو د خطونو نه رنګ والوت. د غزل یو څو شعرونه ویم چې نری هغه به پاکي رسېږي چې نری باران دی او زه ولاړ یم، نری باران دی او زه ولاړ یم، زړګی مې وران دی او زه ولاړ یم، دا وخت روان دی او زه ولاړ یم، دا وخت روان دی او زه ولاړ یم، ژوندون مې ګران دی او زه ولاړ یم، دا وخت روان دی او زه ولاړ یم، ژوندون مې ګران دی او زه ولاړ یم. قاتلان راغله تورې یې راوړې، قاتلان راغله تورې یې راوړې، خوشې میدان دی او زه ولاړ یم. قاتلان راغله تورې یې راوړې، خوشې میدان دی او زه ولاړ یم. او نسیم صاحب تشعر راغلی چې ښاپېرۍ راغلي او زه یې ښکل کړم، ښاپېرۍ راغلي او زه یې ښکل کړم، خلک حیران دی او زه ولاړ یم. ښاپېرۍ راغلي او زه یې ښکل کړم، خلک حیران دی او زه ولاړ یم. او تلاوت کېږي سترګې مې نم دي
تلاوت کیږي سترګې مې نم دي د اور بیان دی او زه ولاړ یم مننه تلاوت کیږي سترګې مې نم دي د اور بیان دی او زه ولاړ یم سرود غږیږي جونه ګډیږي سرود غږیږي جونه ګډیږي رنگین د عالم دی او زه ولاړ یم او فیصله وشوه جرم ثابت شو فیصله وشوه جرم ثابت شو ګواه جانان دی او زه ولاړ یم مننه فیصله وشوه جرم ثابت شو ګواه جانان دی او زه ولاړ یم په تا سپرلی دی او ته روان یې په تا سپرلی دی او ته روان یې په ما خزان دی او زه ولاړ